د ډېرو رواني ناکراریو، ذهني ستړیاوو، خفګانونو، تشویشونو حل راوباسو. راځه په ګډه. آیا کله په دې له شور او زوږه ډکه نړۍ کې یوه شېبه تم شوی او له ځانه دې تر ټولو ژوره پوښتنه کړې چې ټول رواني ناارامي، دردونه او غوټې رابرسېره کولی شي؟ هغه پوښتنه دا ده: ستا د ارزښت سرچینه څه ده؟ خپل ارزښت له کومه ځایه اخلي؟ په ډاډ درته ویلی شم د دې پوښتنې په ځوابولو سره به د ډېرو رواني ناکراریو، ذهني ستړیاوو، خفګانونو، تشویشونو حل راوباسو. راځه په ګډه. دا د انسان طبیعي او فطري غوښتنه ده چې غواړي ارزښتمن او مهم انسان واوسي. خو اصلي توپیر په دې کې دی چې د ارزښت سرچینه ستا څه ده؟ خپل ارزښت له کومه ځایه رااخلي؟ ځینې خلک خپل ارزښت په خپل ښکلي اندام، ښایست یا نورو شیانو کې لټوي. نور بیا لوړ منصب، سرمایه، لوکس موټر، ښکلې بنګله او نور شیان د خپل ارزښت سرچینه ګڼي. یو شمېر نور بیا خپل ارزښت د نورو په ستاینه، د نورو په افرینیو کې، د نورو په نظرونو کې، په ټولنیزو رسنیو کې د لاکونو فالوورزو په لرلو، د ویډیوګانو په کتلو، ډېرو کمنټونو په ترلاسه کولو یا نورو شیانو کې چې شمېرې لوړي لټوي. اوس اصلي خبره دا ده: کله چې د خپل ارزښت سرچینه وپېژنې، په حقیقت کې هغه زنځیرونه پېژنې چې ستا ذهني آرامش او رواني هوساینه ورپورې تړلې ده. دا په حقیقت کې د رواني ناروغیو د تشخیص اسانه لار ده. تاسې به اورېدلي چې د درملنې تر ټولو لومړی او مهم پړاو او ګام د ناروغۍ تشخیص دی. ډاکټران چې کله ښه تشخیص وکړی شي، د یوې ناروغۍ ښه درملنه کوي. کله چې ته وپوهېږې ستا د ناارامۍ لامل څه دی، درملنه یې درته اسانه کېږي. ځکه تر هغې چې ناروغۍ لامل معلوم نشي، هېڅکله به د رغېدو لاره درته معلومه نشي او وبه یې نه مومې. اوس راځه درملنه یې په ګډه راوباسو چې زموږ د ذهني ناکراریو اصلي لامل څه دی. د رواني ارامتیا تر ټولو پیاوړی لامل دا دی چې مادیات او خلکو پورې د خپل ارزښت تړاو پرې کړي. خپل ارزښت، خپل د زړه ډاډ او د خپل مهموالي تړاو له خلکو پرې کړي، د خلکو له نظرونو، له نورو شیانو، مادیاتو دا پرې کړي. ښه دا مو ومنله چې هر انسان غواړي ارزښتمن او مهم وي او د دې لپاره باید سرچینه مادي او خلکو توجه یا نظرونه یا بېلابېلې تویلې مویلې نه وي. نو باید څه وي؟ اوس په پوښتنه تا سره حتما همدا وي. د ژوند لپاره تر ټولو مهمه قاعده دا وټاکه چې د خپل ارزښت سرچینه د فاني شیانو، هغه چې له منځه ځي، او خلکو پر ځای الله پاک سره په تړاو پورې وتړي. دا خبره وړه نه ده، دقیق پام ورته اوس وکړه. سرمایه او مال پورې د زړه تړلو او خپل ارزښت پکې لټولو پر ځای په دې فکر کوه چې دا شتمني چې الله پاک تاته درکړې، دا ښه موټر، دا ښه بنګله، دا اولادونه، دا نور امکانات چې په ژوند کې ستا دي، څنګه یې کوای شي د خپل آخرت ګټلو لپاره وکارې. په دنیا کې خلکو سره ښېګڼو باندې، خلکو سره مرسته کې، ښو کارونو کې څنګه لګولی شي، د دې پر ځای چې خپل ارزښت په ظاهري ښکلا او نورو مادیاتو پورې وتړې او خپل مهموالی په مادي شیانو کې ووینې. خپل بدن او مال د الله پاک امانت ګڼه او د الله پاک همیشه او دوامداره شکر کوونکی انسان اوسه. د دې پر ځای چې خپل ارزښت د خلکو په صفتونو، نظرونو او ټولنیزو شبکو د فالوورز او لایکونو په شمیر کې وګوري، ولې خپل ارزښت په دې کې نه لټوي چې په لوړو اسمانونو کې د فرښتو په مجلسونو کې یاد شي. الله پاک دې ملایکو سره یاد کړي. ما یاد کړئ چې زه تاسې یاد کړم. ما یاد کړئ چې زه مو له فرښتو سره یاد کړم. زما شکر ادا کړئ او زما د نعمتونو کفران مه کوئ. هڅه کوه چې
د انسانانو د مجلسونو په ځای د ملایکو په مجلسونو کې په نیکنامۍ مشهور شي.